سلامونه نیکی هیل احترامات د سی په شروع دی ویډیو کې راځو په ډورا باندې خبره کوو. موږ ویلو چې کله موږ سره موږ کمپیوټر ته آی پی په دوه طریقو اساین کوي شو، یا به سټیټیک آی پی اساین کوو یا به د ډي ایچ سی پی په ترو باندې. بیا مو د ډي ایچ سی پی په ترو د آی پی اساینینګ ګټې او ښېګڼې ویلې وي. اوس خبره په دې کوو چې دغه هول پروسس څیړو چې یو کلاینټ څنګه ریکویسټ کوي ډي ایچ سی پی ته او ډي ایچ سی پی ورته په بدل کې څه خل ته آی پی ورکوي. یا ساتي ملګرو وروسته به انشاءالله موږ دا خبره وکړو چې کله زه د ډي ایچ سی پی سرور جوړ کړم، یعنی ډي ایچ سی پی سرور هغه سرور ته په چا باندې چې زه د ډي ایچ سی پی رول را انسټال کړم. خو یوازې دغه بسنه نه کوي، دې کې به حتما تاسو پول جوړ کړی وي ملګرو. ها د آی پی نو پول به په دې کې یا موږ ته سکوپ ویلی شو، سکوپ به تاسو سره وي، په هغه کې به آی پی نه د ډي ایچ سی پی د خپل سره چاته آی پی نشي اساین کولی، له کوم ځای به اساین کوي، له دې پول نه به ورته اساین کوي. او بل دا خبره هم تاسو یاد ساتئ چې دا ډي ایچ سی پی چې کوم خوله ده دا به سټیټیک آی پی لري، حتما داسې آی پی به لري چې هغه نه چینجېږي. فور ایگزامپل د دې ډي ایچ سی پی آی پی دا 10.0.0.1 او په دې کې به تا پول هم جوړ کړی وي، نو دا به د هغه فول نه به آی پی ورکوي. نو کلاینټ ډي ایچ سی پی ته څه خلته ریکویسټ کوي او هغه ورته څه خلته جواب ورکوي. دغه د آی پی اساینینګ ټوټل چې کوم کلاینټ ریکویسټ شروع کوي او بالاخره ورته آی پی اساین کیږي، دغه کې څلور میسجونه دي، 4 ټایپ اف میسج دي چې هغه ته موږ ډورا وایو په لنډه کې. د ډورا نه زموږ مقصد څه شی دی؟ زه سایز لږ کوچنی کما، ډي معنا دا ډیس کاور چې دا عموما څوک کوي؟ کلاینټ کمپیوټر کوي. بیا ورپسې دی اپر دا یو میسج دی ښه ملګرو. اپر میسج څوک کوي؟ دا سرور کوي. بیا نو ورپسې ریکویسټ میسج دی، ریکویسټ دا میسج څه شی دا څوک کوي؟ دا ریکویسټ میسج چې دی دا هم کلاینټ کوي، په بخښنې سره کلاینټ. او بیا پکې اکنالجمنټ دی یا اک 4 ټایپ اف میسج دی چې دا هم بیا نو سرور کوي. کله چې کلاینټ ډسکور وکړي، سرور افر ورته وکړي او کلاینټ بیا ریکویسټ وکړي او سرور اکنالجمنټ واخلي، دغه څلور سټیپونه ترسره کول نه وروسته سرور کلاینټ ته آی پی ورکړي او کلاینټ خوشحاله شي چې بالاخره ماته آی پی راورسېدله. خو دغه څلور سټیپ څه رقم کیږي او دا 4 ټایپ اف میسج چې دي نو دا بل ته لږ تشریح کوو. اول خدای خبر یاد ساتئ چې دا 4 ټایپ اف میسج چې دي، څلور واړه میسج چې دي دا براډکاسټ میسج وي. براډکاسټ میسج څه ته وایي تاسو پوهیږئ چې 1 to all کمیونیکیشن وي، صحیح ده ملګرو؟ براډکاسټ وي دا څلور واړه ټایپ اف میسج، خو معلومات پکې لږ ډیفرنٹ وي. تاسو ته ښه پته ده ملګرو چې کله موږ کمیونیکیشن کوو نو په لیر 2 کې موږ سره میک اډرس استعمالیږي، صحیح ده؟ او کله چې موږ په دلته به زه ولیکم چې لیر 2، خو کله چې موږ په لیر 3 کې کمیونیکیشن کوو ملګرو، لیر 3 هلته څه کارول کیږي؟ آی پی اډرس کارول کیږي. او په لیر 4 کې بیا څه کارول کیږي ګلونو؟ دلته بیا پورټ اډرس کارول کیږي. نو دې سیسته به ستاسو پام وي. زه به داسې فرض کم چې دا کمپیوټر د آی پی نه لري، د ډي سی پی نه غواړي آی پی واخلي، خو میک اډرس خو به لري. زه به داسې فرض کم چې د میک اډرس د اے اے اے، بس لنډې کوم، او د دې ډي ایچ سی پی هم میک اډرس لري. فور ایگزامپل د ډي ایچ سی پی چې کوم سرور دی میک اډرس دی بی بی بی، صحیح ده ملګرو؟ اوس د ډي ایچ سی پی خو سټیټیک آی پی لري، دا خو به حتما تا ورته اساین کړي ده چې اساین نه کوي خو کار نه کیږي. مګر دغه چې کوم کلاینټ دی موږ سره دا غریب د ده ته خو خپل میک اډرس معلوم دی چې اے 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 دی، خو مګر آی پی ورسره کوم ده؟ آی پی نشته. یوه بله خبره هم تاسو ته زده ده تیار، هغه ده چې کله کلاینټ د سرور نه غوښتنه کوي نو په کوم پورټ ته کوي؟ په 8 او چې کله ډي ایچ سی پی سرور بیرته کلاینټ ته جواب ورکوي په څوم پورټ باندې؟ په 8. دا خبره تاسو ته زده. اوس به کار څه وشي؟ کله چې کلاینټ موږ راشو داسې ښه وینډوز آر، زه کلاینټ ته راشم NCP.cpl داسې وهمه او بیا دلته راشم او زه ورته وایم چې آی پی ځان ته زه تا ته آی پی نه اساین کوم، د ډي سی پی نه واخله او دلته راشم او ووایم obtain آی پی اډرس اتوماتیکلی دا دې نه اوکې کوم، دا اوکې کوم، دا اوکې کوم. څه رقم چې زه دا کار اوکې وکم ورته وایم چې لاړ شه سرچ وکړه او د ډي سی پی نه آی پی واخله. دغلته څه کیږي؟ اول نمبر کلاینټ خو آی پی نه لري مګر خپل میک اډرس خو لري، نو دا به اول ډسکور
د ډیسکور په نامه یو دانه پیکټ جوړ کړي. د چی په نامه ملګرو؟ ډیسکور په نامه. د ډیسکور پیکټ کې به منځ کې څه شي دا خبره اهمه ده. ډیسکور په پیکټ کې به دا شي ګوره سورس میک اډرس به پکې شي. معنا ګوره یاد ساتئ چې په پیکټ کې به سورس میک اډرس وي. معنا دا سیز د چا نه روان دی دا پیکټ دا به خپل ځان میک اډرس پکې واچوي. بیا نو ډیسټینیشن میک کې به څه واچوي؟ دته د ډیسټینیشن میک څه معلوم دی؟ دته خو ډي سی پی سرور نه دی معلوم چې ډي سی پی سرور چیرته دی. نو ډیسټینیشن میک اډرس کې به اف 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 واچوي. معنا نه معلوم دی ماته. صحیح ده. بل به څه وکړي ورونو ګلونو په سورس آی پی کې به د آی پی شته نه نو چې آی پی نشته خبره آی پی کې به څه واچي 0.0.0 دا تزامن خایمه معنا نل ماته هیڅ آی پی نشته دی. آی ډیسټینیشن آی پی ته معلومه ده دته ډي سی پی سرور معلوم دی. دا خو ما صرف 2-3 کمپیوټر کنیکټ کړي. زه وایم دام کلاینټ دی او دام کلاینټ دی او بره چې دی ما سره څه دی بره ما سره سرور دی. نو شاید ما سره په د نیټورک کې 100 کمپیوټر یو پکې ډي سی پی نو دې کمپیوټر ته خو ډي سی پی نه دی معلوم کنه. نو دا به څه خیال ته چلو کې ګورونو دا به یاد ساتئ چې دا به ډیسټینیشن آی پی کې هم داسې واچي 255.255.255.255 معنا براډکاسټ. صحیح ده. خو سورس پورټ نمبر کې به سورس پورټ نمبر به څه کی معنا ز آتش پته یما خو ډیسټینیشن پورټ به څه کی ملګرو خبر یاستئ ډیسټینیشن پورټ وش پته فکر مشتا دا به داسې ولیکي. سورس میک اډرس به دا خپل کې ډیسټینیشن میک اډرس ته نه دی معلوم. سورس آی پی خپل بيخي آی پی نه لري نو نل به واچي. ډیسټینیشن آی پی معنا 255 تا نو هر ځکه چې ډي سی پی سرور یا ورته به جواب ورکي. دیمه درسته بیا خبره کو چې موږ سره په نیټورک کې کچ دی وخت کې دا ریکوست دی ډي سی اصلي ډي سی پی ته ونه رسیږي او روګ ډي سی پی ته ورسیږي چې غلط ډي سی پی خین هغه مخکې جواب ورکړي به مشکلات جوړي خو دا غینه موږ حل لري لرو بیا. نو سورس آی پی با نل واچي ډیسټینیشن آی پی به براډکاسټ کی. سورس پورټ نمبر به آتش پته واچي او ډیسټینیشن پورټ وش پته معنا ز ډي سی پی ته زم. نو هر ځکه چې ډي سی پی دی هغه په وش پته پورټ نمبر وش پته باندې لیسنینګ کوي. د کې موږ تیر ورځ خبره وکړه کنه هغه په وش پته باندې لیسنینګ کوي. دالته مو یو ځای کې ویلیو چې یو ډي پی پورټ آتش پته ګوره دا بخپل آتش پته او دا په وش پته دا په وش پته لیسنینګ کوي. معنا که څوک وي من آی پی غواړي نو پورټ نمبر په وش پته باید راشي دغه څه غوږی خوي. صحیح د ملګرو. نو دا به دا شیان واچي. دی پکټ ته به څه نوم ورکي؟ دی پکټ ته د دې پکټ نوم دی ډیسکور. زه غواړم چې ډي سی پی ډیسکور کم. دا پکټ به داسې راشي دا سویچ نه دی دا به دې کمپیوټر ته به مولېږي بره به هغه ته مولېږي او چې نور څومره کمپیوټر هغه ته به مولېږي. نو دا غریب خو په ډي سی پی نه پوهېږي نو دا به ډیسکارډ کړي مګر دا خو په ډي سی پی پوهېږي ځکه د ډي سی پی ژبه ورته زده. نو دا به په بدل کې اپر ورته وکړي ملګرو. څه به وکړي؟ اپر. اوس درځو دا اپر میسج هم باید تاسو زده کړئ چې اپر میسج په داخل کې څه وي. لیټس چیک دیس اپر میسج. دا غریب هم داسې کارو کې چې د اپر میسج کې به سورس میک کې به خپل میک اډرس واچي بی بی بی. ډیسټینیشن میک که څه هم الته ورته څه راغلی دا د میک اډرس ورته راغلی دی خو دا هم بیا هم ډیسټینیشن میک اډرس کې به اف 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 وي ولې ځکه آی پی ورته نامعلومه ده نو کمیونیکیشن لا اوس هم په براډکاسټ به کېږي. نو او په سورس آی پی کې به څه وکړي ملګرو؟ په سورس آی پی کې خپل آی پی به واچي. خپل آی پی څه دی 10.0.0.1 او په ډیسټینیشن آی پی کې به څه واچي ورته نامعلومه ځکه هغه آی پی نه لري. نو 255.255.255.255 دا به شي 0 بنا چې براډکاسټ به کی. صحیح ده. او په سورس پورټ کې به څه واچي وای زما پورټ نمبر وش پته دی خو ډیسټینیشن پورټ چې کوم دی هغه آتش پته دی ځکه دا پاتش پته به دا کوي کنه او دا سرور چې دا په وش پته لیسنینګ کوي. دا خو معلومات شو به ته به براډکاسټ کی خو دین لاندې لګ نور معلومات هم شته هم باید پکې اوسي. خبر هغه معلومات کې به شي ملګرو دا خو صرف د پکټ د لپاره معلومات دي. د ډي سی پی معلومات به په منځ کې کنه د غریب ورته ویل چې دا زما معلومات دي او زه نه آی پی غواړم او دلته ډي سی پی به ته پکټ را جوړ کو ورته سوې اپر ورته کوي کنه ګوره دا اوس اپر میسج دی ملګرو. چې دی اپر په اپر کې ورته سوې ما سره تیار یو پول دی چا جوړ کړی دی
او دا پول داسې دی چې 10.0.0.10 نه شروع دی 10.0.0.20 پورې. نو زه تاسو ته یو کار کوي شمه چې یو آی پی د ما سره 10.0.0.11 دا آی پی دی خوښه ده دا درکم او د دې ډي ان اس دا دی واخله نور هغه اپشن به ورسره وي. ډي ان اس دا دی، ګیټ وی دا ده، هوست نیم پکې دا دی، ډومین نیم دا دی، دغه معلومات دی وروره ښه. دا بره چې دي که نه دا بره دا خو د پکټ ټریولینګ لپاره هم دي. لاندې اپر کې به ورته څه وایي چې ما سره 10.11 آی پی او ډي ان اس دا او ګیټ وی دا او هوست نیم دا او ډومین نیم دا معلومات دي. دغه آی پی درکمه خوښه دی ده چې واخلي. دا میسیج به بیرته براډکاسټ سویچ ته سویچ به دته مولیږي دته به مولیږي. نو دې کلاینټ خو هیڅ کله ریکویسټ هم نه کړي دا به وان نه خلی ښه صرف دا کلاینټ به واخلي. د کلاینټ چې کله راورسیږي دا به د آی پی ته وګوري چې 10.11 ډي ان اس دا ورته څه وایي بیته یس ولا هم دا آی پی مې خوښه ده دا راکه. نو بیرته به دا یو بل میسیج را جوړ کړي. خبرې د بل میسیج ته به څه شی ووایي د بل میسیج ته به ووایي د بل میسیج ته ویل کېږي ریکویسټ. او پر ریکویسټ کې هم دا شیان سورس میک اډرس به مغه خپل ای ای ډیسټینیشن میک اډرس اوسم نه معلوم دی. سورس آی پی به وسم د سر آی پی نشته ډیسټینیشن آی پی و مغه سیده بار څي. خو پر ریکویسټ کې به بیرته ورته وایي چې دا تا ماته کوم آی پی راکړی نه ده صرف ماته دی ویل چې دغه آی پی ما سره شته. نو دغه د 10.11 آی پی او دغه ډي ان اس او د ګیټ وی د هوست نیم او د ډومین هم دا آی پی می خوښه ده. اوس به ورته ریکویسټ وکړي چې هم دا راکم دا صحیح ده. نو دا صاحب نه ده دا صاحب دا سرور دا صاحب به بیرته راشي او بیرته بل پیکټ جوړ کړي او دې پیکټ ته به وایي اکنالجمنټ. بیرته به همدا معلومات پکې خاص سورس میک ډیسټینیشن میک دي کې چینجز نه راځي همدا شیان به او بیرته به براډکاسټ کې څلور وړاندې میسیجونه براډکاسټ دي او بیرته به د سویچ په توګه باندې ټولو ته ولیږي. دا به نه اکسپټ کوي یوازې به دا اکسپټ کوي ورته به وایي آی پی واخله در مې کړه وروره. نو دا آی پی به اوس دې کمپیوټر ته راورسیږي 10.0.0.11 او ډي ان اس چې کوم ورکړی دی ګیټ وی چې کوم ورکړی ده او نور څه وایم دا به ځان سره دا ثابت کړي. صحیح ده. کوشش کوم چې خبرې لږ سلو وکړم. ما نه اکثره وخت دا خبرې بیخي تیزېږي. کوشش کوم چې سلو خبرې وکړم تاسو پوه شئ. نو دا کار خو وشو. دلته چې څنګه د آی پی د ډي سی پي ته اساین کړله او اکنالجمنټ وشو نو دا ډي سی پي غریب هم خپل یو ډیټا بیس لري که نه چا کې خو باید بایندینګ وکړي. نو دا به ځان سره په ډي سی پي کې ولیکي چې شی د ډي سی پي په سرور کې چې 10.0.0.11 دا آی پی ما یو کمپیوټر ته ورکړه چې میک اډرس ای دی او لیست ټایم به مور سره ولیکي چې څومره وخت پاره مور ځکه تاسو اوس په لیست ټایم پوهیږئ. نو کله د وروسته بیا بل څوک ریکویسټ کوي نو دا آی پی به نه ورکوي ولې دا تیار آلریډي اساین ده. ځکه خو موږ وایو چې لیست ټایم څومره کم وي ښه ده ځکه دا کمپیوټر به ډاون وي دا آی پی به د پسې اسې پرته وي او بل چاته به یې نه اساین کوي. نو تاسو انشاءالله لیست ټایم باندې اوس ډېر ښه پوهېږئ. نو دا به هلته سره په ډیټا بیس کې واچوي د څه په خاطر چې بل څوک ریکویسټ کوي چې دا بیا بل چاته اساین نه کړي. نو دغه څلور ټایپ اف میسج دي چې ته موږ ډورا وایو ډسکور اپر ریکویسټ اینڈ اکنالجمنټ. دا چې کله کلاینټ او سرور ډي سی پي او بل سره کمیونیکیشن کوي دا څلور وړاندې میسجونه به کېږي او څلور وړاندې میسجونه براډکاسټ دي. دلته ګوره یو خطر که تاسو ته معلوم وي دا شته د وروسته انشاءالله بیا حل لاره موږ وایو که دې ځای کې یو بل څوک ډي سی پي سرور کېږي او دا میسج خو اولنی میسج ډسکور دا خو اسیم دا میسجونه خو ټول تاسو کتل چې براډکاسټ دي. نو دا که چېرته میسج وکړي د ډسکور او دا براډکاسټ شي او دې ځای کې چا روګ ډي سی پي راوړی وي هلته کنیکټ کړی وي روګ ډي سی پي څه معنی غل خراب بیکاره زموږ اصلي ډي سی پي نه وي. نو دغه اصلي ډي سی پي ته بیخي ریکویسټ لاړ نه شي دا به لنډ جواب به دا ورکړي یا که هغه ته ځي مخکې به دا ریپلای ورکړي د ده نه به آی پي واخلي ځکه دا کار ودن میلي سیکنډ کېږي. دا خو موږ ته همداسې هغه مایکروسکوپیک چشمې مو راغستې دي او ګورو. نو دلته چې موږ دا کوم څلور وړاندې میسجونه وویل او په دې کې چې کوم دا معلومات ځي راځي دا به تاسو زه اوس عملاً په پیکټ ریسر کې هم وښایم. ډېره ښه نقشه مې رسمه نه کړه زړه مې نه کېږي چې خرابه کړم یې پرته دي. زه به راشم موږ تیار یو نیټورک جوړ کړو د پیکټ ریسر کې سیمولیشن ډېر ښه کېږي تاسو ته به زه عملاً وښایم. سیمولیشن داسې چې هر څه عملاً ښودل کېږي پکې. دا نیټورک تیار موږ را جوړ کړی زه به لږ فاسټ فورورډ کړم چې هر څه برابر شي. ګوره دا نیټورک تیار موږ جوړ کړی صحیح ده. را به شم دا ډي سی پي سرور به اول جوړ کړم. زه به دا سپیکر وکړم زموږ د ډي سی پي سرور آی پي دا 10.5 صحیح ده. دا به زه راخلاص کړم اول به درته زه آی پي ورکړم خپله خو باید ګوره ډي سی پي سرور خو باید خپله سټیټک آی پي ولري که نه
10.0.0.5 دا آی پی شو سبنیټ ماسک کې دا دی زه ورته یم ډیفالت ګیټ وی 10.0.0 ډیفالت ګیټ وی عموما ملګرو خلک اخرنی آی پی ورکوي نو دلته ما یو صورتي شو ورکړی همدا شو ډي ان اس سرور زه یم ډي ان اس سرور چې دا 10.0.0.50 دا یوازې ما ملګرو د کمپیوټر ته آی پی نه ورتلی ښه د ډي سی پي سرور نه دی دا خو باید خپل آی پی ولري که په همدې وخت کې یو څوک ریکویسټ کوي دا جواب نشي ورکولی ځکه دې کې پول نشته نو ته مجبور یې دې کې پول جوړ کړي پول څه خیال ته جوړیږي سروسز ته به راشي ډي سی پي ته به راشي او دې کې به ډي سی پي آن کړي پول ته څه نوم ورکوي یو پول باید ته جوړ کړي ماهر کومه ښه وی ډیفالت ګیټ وی به د څه شي واوسي ګوره دا به د ریل نیټورک ته ورکوي ښه ځانه به نه ورکوي ملګرو زما یعنې معنا دا د دې معنا څه ده که دا ډي سی پي سرور یو چاته آی پی اډرس ورکوي نو څه خیال ته معلومات به ورکوي زه به ورته وایم هر کله چې چاته آی پی اډرس ورکوي نو په ډیفالت ګیټ وی کې به کوم اډرس ورکوي کوم چې زما ریل دی که نه 10.0.0.128 زه ورته یم 10.0.0.128 هر چاته چې کله آی پي ورکوي نو په ډیفالت ګیټ وی کې به دا آی پي وایي ښه ډي ان اس کې ورته کوم آی پي ورکوم ورته یم ډي ان اس کې به ورته دا آی پي ورکوي 50 صحیح ده وایي کوم ځای نه آی پي سټارټ کوم ویم 10.0.0.10 نه 10 ने स्टार्ट का सबनेट मास्क के दा सही दे ورته यस बस دا دې زینه سمپل 8 کا ګوره ملګرو د کار وشي اوس چې هر څوک راځي نو د دې ډیفالت د دې پول نه ورته آی پی ورکي د 10 شروع د 10 آی پی ورکی ډیفالت ګټوي کې بدا ورکی ډي ان اس کې بدا ورکی او په سبنیټ ماسک کې بدا ورکی دا معلومات اسمان نه راخلي ام دې زینه راخلي اوس دا یو کمپیوټر هم آی پی نه لري نو زه به اوس د یو کمپیوټر نه آی پی واخلم تاسو ته به سیمولیشن موډ کې هر څه وښایم صحیح ده اول خو به دا کار وکړم چې تاسو بیا ورخطا نه شئ دا سیمولیشن کې به لږ فلټرینګ وکړم آرک مې نه دی پکار ډي ان اس مې نه دی پکار آی سی ام پی مې نه دی پکار یوازې مې ډي سی پی پکار دی نور شیان مې نه دی پکار پای پی ورژن 6 کې مې هم دا شیان نه دی پکار ان ډي پی او دلته به راشم دا شیان اکثره وخت به مونږ په عذابی اف ټي پی او سی ډي پی او ان ټي پی خو زمونږ نه په عذابی دومره وی ټي پی مو په عذابی دا هلته بیا پکټ ښکار نو تاسو وایي دا پکټ ولې روانې دي ډي ټي پی مو هم بیا په عذابی او بل شی خو نشته دا شیان مو مخوا کوم اس ټي پی مو په عذابی بیا اوکې دا مو څه کړل ختم کړل اوس بس سیمولیشن موډ ته واوړم صحیح ده اوس به دې ځین راشم یو ګوره زه راځم دې کمپیوټر نه په دې کمپیوټر کې که ته سټیټک آی پی ورکې خو صحیح د مشکل نشته څنګه چې تاسو ډي سی پي ووایئ نو دا به سرچینګ شروع کړي نو تاسو ته مال چې کله تاسو ډي سی پي کلیک کوئ چې ډي سی پي نه آی پی واخله چې دلته ما تاسو ته وښودل چې په ریل کمپیوټر کې تاسو اوبټین آی پی اډرس اټومیټیکلی ووایئ نو د دې نه وروسته څلور ټایپ میسج زی راځي نو څنګه چې دا زه ووایم ګوره دې کمپیوټر نه به یو میسج جنریټ شي ښه ډي سی پي اوس راشئ ګوره دا کمپیوټر غواړي آی پی اډرس ترلاسه کړي د چا نه د ډي سی پي نه نو دا به اول دا به یو میسج نه جنریټ کوي به هغې میسج ته څه شی وایي هغې میسج ته وایي ډسکور او ډسکور میسج څه شی ملګرو ډسکور میسج عموما موږ سره براډکاسټ وي که نه نو ګورئ زه به دې باندې کلیک وکړم راشئ دې میسج وګورئ دا میسج کې وایي که نه وایي دا میسج چې دی روان دی د 0090 نه 0090 څه دی د دې کمپیوټر میک اډرس دی که تاسو د دې کمپیوټر میک اډرس زه وښایم که نه تاسو دلته وګورئ ګوره پاست ایترنیټ 0/0 0090 دا د دې کمپیوټر میک اډرس دی د دې کمپیوټر میک اډرس دی نو پیکټ خو مې تیار راجي کړی څه شو پیکټ زه به لږ فارورډ کوم پیکټ څه شو سیمولیشن موډ رانه ختم شو زه یو ځل بیا سیمولیشن کوم هیڅ مشکل نشته دا ځل به لږ اسانتیا په دم راشي زه به یو کار وکړم شاید دا آی پی مو څه اخیستې وي تر اوسه ورته آی پي نه ده ساین اوس هم په سیمولیشن کې دی زه به بیرته ریل کې شم او لږه پاسټ فارورډ کړم ګوره آی پي به اوس اخیستې مي زه به دا میک اډرس لږ چینج کړم ولې آی پي اډرس نه اخلي ډي ایچ سی پي زه به یو بل د باندې آی پي واخلم سټیټک بیا ډي ایچ سی پي ګوره د 10.1 آی پي اډرس یې واخیستو نه ما سټارټینګ د څه شي نه کړی ما خو سټارټینګ ډي ایچ سی پي کې د 10 نه کړی سټارټ آی پي 10 وه 10.0.0.10
خو دې 1 ورکړې ده. اوکې 4 صحیح مقصد آی پی ورکړې ده. اوکې اوس دلته راځو ښه یو کار به وکړم چې تاسو ته لږ نور هم دلته د سیمولیشن کې اسانتیا راشي ښه. اب دا زه وکړم چې د میک اډرس کې به لږ چینجز وکړم چې تاسو ته بیا پته ولګي چې دا میک اډرس د چا دی. ګوره ملګرو ای 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 دا د میک اډرس شو صحیح ده ای 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 صحیح شو. او د دې ډي سی پی سرور میک اډرس به هم چې کوم دا به زه بی 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 کوم دا به زه داسې کوم ملګرو بی 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 صحیح شو. invalid make address دا به څه کوم 2 صحیح شو. نو تاسو پته لګیږي چې د ا ا ا دا دی او بی 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 دا دی دا میک اډرس دی. نور آی پی اډرس تاسو ته معلومیږي چې دغه لس 15 آی پی اډرس دی او د دې بيخي آی پی اډرس نشته. نو اوس به سیمولیشن موډ ته راشم یو ځل بیا زه داسې کار وکړم چې ډیسکټاپ ته به راشم دلته به راشم دا به سټیټیک کم اوس به د ډي سی پی آی پی سٹارټ کی. نو زه به اوس راشم دغه میسج به راخلاص کم. ګورئ ملګرو دغه لیر 2 هیډر کې څه دی ا ا ا معنا میک اډرس خپل اچولې دی خو په ډیسټینیشن کې څه دی اف 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 نامعلوم دی ورته. حالانکه د میک اډرس خوشته چې ما 2 کو خو نامعلوم دی ورته. ګوره لیر 3 معلومات ته راشي سورس آی پی کې څه چولې 000 ځکه دا وایي ما سره آی پی نشته نل آی پی دا. ډیسټینیشن آی پی څه چولې دا براډکاسټ 255 فکر مشته او چې دې ته مو فکر وي. نو لږ مخکې زلاړ شم دا به اوس زه لږ فارورډ کم. ګورئ دا میسج به اوس څنګه شي ملګرو خبر یاستئ دا میسج به اوس ټولو ته ولیږي. ستاسو فکر شته دا میسج ټولو ته ولیږل شو خو یوازې دا میسج چا اکسپټ کو دلته وګورئ دا میسج یوازې ډي سی پی اکسپټ کو. نو که زه در اخلاص کم دا میسج د اکسپټ کو. ګوره دلته اوس وګورئ پورټ 88 دا معلومات د 88 پورټ نمبر نه روان دي چاته 89 ته. اوس ګورئ ښه بې ته به هغه جواب ورکړي او بې ته به جواب هم براډکاسټ وي. ښه یو کار بیا وشو چې دلته اوس کار دا دی چې ما فلټر نه دی ډیټ کړی دا د هر سیز معلومات راخلي را سره. دا وګوره دا بل میسج تاسو زه وښیم دا بل میسج اوس څه شی دی چې ټولو ته لاړی دا میسج د څه شی دی डी सी دا خو डी सी पी پیکټ دی دا بل this one اوکې ملګرو غزل میسجونه ډیر شو تاسو نه اصلي میسج پاتې شو ورک شو. نو اوس به راشو یو ځل بیا خیر دی دا ډي سی پی زرا څه کوم انیبل کوم چې دا میسج را جوړ ګوره د میسج جنریټ کو صحیح ده ملګرو ښکارې درته دا ان شاء الله به په وایر شارک هم ته کیپچر کوم د میسج جنریټ کو زه دا میسج لک پاست فارورډ کم ګور دا میسج به سویچ تراشي دا به ټولو ته فارورډ کی مګر یوازې ډي سی پی به اکسپټ کی او نور به نه اکسپټ کوي. ښه او که زه دا میسج را خلاص کم ګوره په دې میسج کې معلومات شته د ا ا ا نه ګوره سورس میک اډرس خپل اچولې دی ډیسټینیشن میک اډرس نامعلوم دی سورس آی پی خپل ځان ته 00 اچولې ده خو ډیسټینیشن آی پی براډکاسټ کړی ده او سورس پورټ نمبر ځان ته 88 اچولې دی او سرور ته 89 باندې غږ کړی ځکه سرور همیش لپاره په 89 غوږ نیسي. ګورو و دا سرور ورته به جواب ورکړي سرور جواب ته ګوره نو سرور جواب چې راشي دا هم براډکاسټ دی دا هم ټول ته ځي خو نور ټول خلک به ډینای کوي. ګوره کراس ته ګوره یوازې دا اکسپټ کړو. ګورو چې بده کې څه دي ګوره سرور به ته څه لیکلي سرور ته لیکلي دي 2 سورس میک اډرس کې دا ځان سره کتابچه کې ولیکي څه لیکلي دي 2 معنا زما سورس میک اډرس 2 دی او اف 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 سره خبره کوم نامعلوم دی. ګوره دې سورس آی پی کې خپل آی پی چولې ده څه شه دی د دې آی پی خو معلومه ده کنه 10 فکر مشته. نو دلته ګوره سورس آی پی لس 15 چولې ده خو ډیسټینیشن آی پی 255 چولې ده 00 نه ده چولې دې سیستم په پامي ملګرو. ښه او ګورئ دلته وګورئ سورس پورټ نمبر دا پر 89 چولې دی او ډیسټینیشن سره 88 کلاینټ عموما په څه غوږ نیسي په 88 صرف دلته دومره دا چې په دې پیکټ سر کې د باندې معلومات ښکاري داخل کې چې کوم معلومات زی په اپشن او په بوت سټاپ کې هغه ته نه ښکاري هغه ته په وایر شارک کې خاوم. ها دا به اوس به کوم میسج ولګي ګوره هغه ته نشراله د ډیسکور کو هغه افر کو دا به اوس دغه وکړي دا ریکوست کی ګوره اوس ریکوست میسج بیا لاړې دا د ریکوست میسج شو. ریکوست میسج هم ټولو ته ځي یوازې دا به اکسپټ کوي او ریکوست میسج هم همدغه بڼه لري صرف منځ کې معلوماتو کې چینجز دی او د کې منځ کې معلومات نه ښکاري هماغه سي د ا ا ان اف 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 تر روان دی.
د 000 نه 255 روان دی او د 88 نه 98 روان دی. بالاخره دا کمپیوټر به سرور به څه وکي اکنالجمنت ګوره چې آی پی واخله دا ټول څلورونه میسجونه براډکاسټ دي. ګوره اکنالجمنت چې کله دا وکړو بالاخره دا میسج هم براډکاسټ دی خو له ده وروسته دې کمپیوټر ته نوره آی پی راورسېدله. ګوره دغه ختم شو میسج ختم شوې. اوس که زه ریل ټایم موډ ته راشم او دا آی پی وګورم نو دې کمپیوټر ته به بالکل اوس آی پی راغلی وي. نو دغه څلور میسجونه چې تاسو ته ما عملا ښودل چې دغه څلور میسجونه چې موږ ورته ډوره وایو دا څلور واړه میسجونه چې کوم دی ګلونو محصلینو دا څلور واړه میسجونه براډکاسټ میسجونه دي. ما تاسو ته صرف دغه میسجونه غوښتل چې په دې ویډیو کې درته وښایم. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې وایر شارک کې درته وایر شارک د لږ ستاسو ته فهم وړو وایر شارک کې هم درته عملا ښایم. اوس خو خیر دا جام شو لږه خو کله د وروسته تاسو راشئ او د خپل کمپیوټر کې دا کمپیوټر وګورئ دته بالکل آی پی اساین شوي وي.